بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لومړی خو ټولو هغو څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ. د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. خپل نظر یا وړاندیز زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د پوهې ازموینې پوښتنې او ځوابونه لومړی درس دی. په دې روزنیز پروګرام کې د 500 څخه زیاتې پوښتنې او ځوابونه دي. راځو لومړی پوښتنه ته. کله چې دایروي څلورلارې یا چوک یا راونډ اباوټ کاروئ تاسو باید د ساعت په څیر حرکت وکړئ. د لارې حق هغه موټر یا ټرافیکو ته ورکړئ چې هغوی د مخه په دایروي څلورلارې کې وي. د لارې حق حلقوي څلورلارې راننوتونکي موټر ته ورکړئ. سم ځواب دی د لارې حق هغه موټر یا ټرافیکو ته ورکړئ چې هغوی د مخه په دایروي څلورلارې کې وي. راځو دویم سوال ته. کله چې تاسې په شین څراغ یا اشاره باندې ښي لور ته تاویږئ تاسو باید ودرېږئ او نږدې د پولیسو موټر ته وګورئ. پیاده تلونکي یا لارویانو ته خپه نیولی شئ یعنې ایلډ وکړئ. د موټر چلولو نورمال سرعت وساتئ. سم ځواب دی پیاده تلونکي یا لارویانو ته خپه نیولی شئ یعنې ایلډ وکړئ. دریمه پوښتنه. کله چې کوچنیان یا ماشومان د لوبو میدان کې لوبې کوي تاسو باید د دې توقع وکړئ چې ماشوم به پرته د لیدو څخه ستاسو موټر مخته رامنډه کوي. د سړک څخه د تېرېدو د مخه په غاړه کې ودرېږئ. د دې لپاره چې پوه شئ چې د سړک څخه تېرېدل خوندي وي. سم ځواب دی چې ماشوم به پرته د لیدو څخه ستاسو موټر مخته رامنډه کوي. څلورمه پوښتنه یا سوال. که چیرې تاسو د یو څخه زیات د ریل ګاډي پټلیو ته درېدلي یاست نو د ریل یا اورګاډي په لومړي پټلۍ کې ودرېږئ او د بل اورګاډي لپاره وګورئ. د پټلیو څخه ژر تیر شئ د مخه چې اورګاډی تیر شي. تاسو باید انتظار وباسئ چې د ریل ګاډي ټولې پټلۍ خالی شي. سم ځواب دی تاسو باید انتظار وباسئ چې د ریل ګاډي ټولې پټلۍ خالی شي. پنځم سوال یا پنځمه پوښتنه. کله چې تاسو په شا ځئ یعنې خپل موټر ریورس کوئ تاسو باید خپل سر په مکمل ډول سره شاته تاو کړئ او د وروسته سیټ په لویه ښیښه کې وګورئ. یوازې په خپلو عقب ښیښو یا هندارو کې وګورئ. د موټر دروازه پرانیزئ او وګورئ آیا په شا تګ ستاسو لپاره خوندي دی او که نه. سم ځواب دی خپل سر په مکمل ډول سره شاته تاو کړئ او وروسته سیټ په لویه ښیښه کې وګورئ. په خپل سر مکمل ډول سره تاسو تاوی کړئ چې ریورس کوئ او خپل ښي لاس د مخکینی مسافر د سیټ شاته ږدئ او بیا خپل سر مکمل ډول شاته تاووئ او ګورئ چې ستاسو شاته خو کوم خطر نشته یعنی ستاسو د په شا تګ خو خوندي دی. شپږمه پوښتنه. د ټکر په مخنیوي کې د مرستې لپاره تاسو باید په سړک کې د نورو موټر چلوونکو ته پام مه کوئ. د سړک د نورو کاروونکو سره د ټرافیکو په ژبه خبرې وکړئ. یوازې سړک غاړې او شاته سړکونو کې موټر وچلوئ. سم ځواب دی د سړک د نورو کاروونکو سره د ټرافیکو په ژبه خبرې وکړئ. ترافیکو په ژبه څنګه خبرې وکړئ یعنې اشاره. که ښي خواته تاویږئ ښي خوا اشاره ولګوئ. که چپ خواته تاویږئ چپ خوا اشاره ولګوئ. که کوم خطر ته متوجه وي نو ایمرجنسي اشارې ولګوئ. نو د اشارو په مرسته تاسو د نورو سړک کاروونکو سره خبرې کولی شئ.
کله چې تاسو په موټر چلولو کې ستړي شئ بهترین کار دا ده چې موټر ودروئ، د موټر کړکۍ پرانیزئ یا ښیښه ښکته کړئ، یو څه قهوه یا کافي وڅښئ، یعنې یو څه اندازه قهوه یا کافي وڅښئ. سم ځواب دی دا ده چې موټر ودروئ، یعنې موټر ودروئ تر هغه وخته پورې چې ستاسو ستړیا رفع شي او د موټر چلولو لپاره آماده شئ. اتمه پوښتنه: که چیرې په لویه یا آزاده لار کې ستاسو موټر بریکونه کار پرېږدي نو تاسو باید د خپل موټر ډبل اشارې یا ایمرجنسي 4 واړه څراغونه ولګوئ. په خپل موټر کې کښېنئ او د مرستې انتظار وکړئ. ستاسو ترخوا په تېرېدونکو موټرو باندې هارن وکړئ. سم ځواب دی د خپل موټر ډبل اشارې یا ایمرجنسي 4 واړه څراغونه ولګوئ. تاسو په سویچ بورډ کې که وګورئ دلته ایمرجنسي د مثلث په شکل سره اشاره ده هغه لګوئ. کله چې تاسو ته په یا بریکونه کار پرېږدي او یا موټر کې نوره ستونزه پیدا شي. 9مه پوښتنه: هر کله چې تاسو د ورو تلونکو موټرو څخه په 2 طرفه لاین کې مخکې کیږئ نو تاسو باید د سړک غاړه وکاروئ. هغه لاین وکاروئ چې د مخالف لوري څخه پرې موټر راځي. په راتلونکي موټرو خپل د موټر څراغونه روښانه کړئ یا وځلوئ، یعنې وپړقوئ، څراغونه مو وپړقوئ. سم ځواب دی هغه لاین وکاروئ چې مخالف لوري څخه پرې موټر راځي، یعنې په 2 طرفه سړک کې چې د هغې خوا نه هم په هغه سړک باندې موټر راځي، په دې سړک او په منځ کې مثال خط وي، مات خط وي، تاسو د دې مخې ته بل موټر روان وي، د دې موټر څخه مخکې کیږئ نو اخوا ته به وګورئ چې ستاسو دپاره خوندي دی او که نه که اخوا نه خو موټر را روان نه دی، په هغه صورت کې به تاسو بیا مخکې شئ. 10مه پوښتنه: د هر څه څخه مهمه د سرعت او د ګولیانو کنټرول او تنظیم دی. تاسو باید مخکې د تاوېدو او وروسته په زړول شوي سرعت کې موټر وچلوئ. مخکې له دې چې ګولایي ته ور داخل شئ نو په قرار ډول سره سرعت واخلئ. مخکې له دې چې په ګولایانو کې تاو شئ د موټر سرعت مو راکم کړئ. سم ځواب دی مخکې له دې چې په ګولایانو کې تاو شئ د موټر سرعت راکم کړئ. ستاسو څخه د زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زما سره وئ.